سلام ټولو دوستانو ته. کله چې موږ د فضا لور ته ګورو هیڅ تغییر د ځمکې او فضا ترمنځ په سترګو نه لیدل کیږي. یوازې د ځمکې ښکلې کره او په مختلفو برخو کې ښکلې منظرې مو تر سترګو کیږي. نه کوم سرحد په سترګو لیدل کیږي او نه کوم بل څه. 999 هیوادونه د ملګرو ملتونو سره په صف رسیدلي. داسې احمقانه سرحدونه هم په سترګو نه لیدل کیږي لکه په شان د شوروي او امریکا چې په لوړ طاقت سره په نړۍ کې شتون لري. خو موږ یوازې فضا رنګینه او ښکلې ګورو، خو اما د اوسیدونکو له امله ځینې وختونه د جګړو او نښتو ښکار ګرځي. وروسته د دوهمې نړیوالې جګړې څخه چې دریمه برخه د انسانانو د خاورو لاندې شوه، د نړۍ ستر رهبران په خپلو منځونو کې ظاهراً په دې موافق شول چې نړۍ یو ځل بیا د جګړې لور ته لاړه نه شي. ټول په دغه خبره سره موافق شول، خو اما په باطن کې دې خبرې ته ژمن پاتې نه دي. آیا که نړۍ په یو هیواد تبدیله شي څه به رامنځته شي؟ اول څو دانې پوښتنې. جهان کشوري به کومې ستونزې حل کړي؟ څوک به رئیس وي؟ او یوه مهمه پوښتنه ده چې په کوم ډول به د دې ټولې نړۍ سار وکړي چې پیړۍ پیړۍ د هر ملک قهرمانان ورته په زیاته اندازه کار کړی دی. هر څوک به په خپل حق قانع نه وي چې د دې له وجې به په دین، مذهب او خاورې او همدارنګه په خپل قلمرو په سر باندې به زیات جنګونه وکړي. ښه راځئ اوس ځواب ته. که چیرې نړۍ یو هیواد شي څه به رامنځته شي؟ ستاسې په فکر جنګونه به ختم شي؟ کله چې موږ نړۍ ته تازه راځو او بیا لویږو، نو په نړۍ کې جنګونه یوه ستره پدیده ده چې زموږ لپاره ستره ښکاري. ځینې وایي زما خاوره غوره ده، یو به وایي زما دین غوره دی، ځینې به وایي دغه سیمه زما ده، او د همدې په شان مختلف نور. د دې ټولو ستونزو سره به نړۍ د اش د دیګ په شان قصه ولري چې هیڅ یوه برخه به د یو بل سره هماهنګي ونه لري. اول باید ځینې مثبتې برخې بیان کړو. د چاپیریال ساتنې اصول او قواعد به په سم ډول سره مراعات شي چې ترڅو د ځمکې کره د هر ډول مضره موادو څخه پاکه شي. په همدې دلیل د چاپیریال د پاملرنې په موخه په 2015 میلادي کال کې په فرانسه کې یو قرارداد امضا شو چې زیاتې مادې پکې راغلي وي، او د دې پروژې رئیس دغه ښاغلی و چې په فرانسه کې د دې سترې پروژې مشري ترسره کوله. په ټوله کې سره ویلی شو چې د نړۍ د یوځای کېدو سره به چاپیریال ته پوره پاملرنه وشي، او په څنګ کې به د طبیعي آفتونو پر وړاندې به هم نړۍ ډیره قوي وي. پرمختللي هیوادونه به د غریبو سره مرسته کوي ترڅو د مړینې کچه کمه او د ستونزو پر وړاندې مبارزه وکړي. په همدې اساس به په مختلفو سیمو کې رامنځته شوو پیښو پر وړاندې زر اقدام کیږي. په کوم ځای کې چې جنګ نه وي هلته به د جنګي فوز شمیره ورځ تر بلې کمیږي او د پولیسو به زیاته وي. یوه ګټه د جهان کشوري دا ده چې اقتصاد کچه به په سم ډول روانه وي او مختلفو برخو ته به په ځانګړي ډول پاملرنه کیږي، لکه طبیعي برخې او تعلیم ته. په اوس وخت کې 11,000 اټومي بمونه په نړۍ کې شتون لري. فرانسه، چین، امریکا، روسیه، پاکستان، هند، اسرائیل، انګلیس هغه ملکونه دي چې 11,000 اټومي بمونه لري. خو تر ټولو زیاتې بیا امریکا او شوروي کې دي چې دا ټول د انسانانو د منځه وړلو لپاره جوړ شوي. د دې هر یو په خپله مبارزه کې وایي چې موږ غوره یو. دغه 11,000 بمونه که چیرې چاودنه وکړي، نه یوازې دا چې انسانان به له منځه لاړ شي، بلکې په څنګ کې به په زیاته کچه طبیعت ته زیان واړوي. جهان کشوري به د دې سبب شي چې په مختلفو غریبو هیوادونو کې د ژوند کولو لومړني توکو ته به په سم ډول لاسرسی پیدا شي، لکه افریقا لویه وچه چې لومړني موادو ته اړتیا لري لکه اوبه، دارو او غذا. که چیرته جهان کشوري رامنځته شي، حقوق بشر ته به پوره توجه وشي چې د دې سره به هیڅ کلن 6 کلن ماشوم سخت کارونه وکړي. د دې ترڅنګ د نړۍ د یو هیواد کېدو ګټه دا ده چې اقتصاد به د خلکو په یو شان شي، چې د دې سره به د خلکو زندگی معتدله شي. داسې به نه وي چې یو سوپر میلیاردر وي او بل بیګا ته د خوړلو څه نه لري. آیا ستاسې په نظر که چیرته نړۍ یو هیواد شي، آیا ستاسې په نظر نړۍ یو هیواد کېدل ښه دي؟ اوس راځو منفي برخو ته. تر ټولو لویه ستونزه د جهان کشوري دا ده چې څوک باید رئیس شي. دولت باید د چا وي، دین او مذهب باید د چا وي، نژاد به د چا وي او په کومه ژبه به خبرې کوي. رایګیري سخت کار نه دی، خو کاندیدان به د کوم ځای وي.
په ټوله کې کاندیدان د مصارفو په صورت کې نیولو سره انتخابات کوي، خو دا کار په ټوله نړۍ کې ډیر سخت دی. نازي آلمان هم دغه عقیده درلوده او هڅه یې کوله تر څو نړۍ یو هیواد کړي، ولې ډیر ظالمانه دریځ درلوده او د خپلو کارونو شعار یې دا و چې باید دین، نژاد او نورو برخو ته باید ارزښت ورنه کړل شي. اصلي مشکل د ولسمشر ټاکل دي چې هیڅوک د ټاکلو توان نه لري، چې د دې له وجې په مختلفو سیمو کې د وژنې لړۍ پیلیږي، دیموکراسي له منځه ځي او فاشیستي یې ځای نیسي. یو مشکل د نړۍ د یو هیواد کېدل دا دی چې فرهنګ له منځه ځي، د انسانانو ترمنځ به په مختلفو برخو کې سیالي او رقابتونه به ختم شي. د فضا لور ته تلل د رقابت پر اساس دی، بالخصوص د شوروي او امریکا ترمنځ. دغه رقابتونه به په ټوله کې ختم شي. که چیرته دغه رقابتونه شتون ونه لري، د فضا لور ته څېړنې به ورو ورو ختمې شي، د ورزشکارانو برخه به هم تر اغیزې لاندې راشي او هغه انګیزه به ختمه شي کوم چې د هیوادونو ترمنځ وي. یو څه چې به ډیر ښه شي هغه نژاد پرستي ده، نژاد پرستي به له منځه لاړه شي، ژوند او زندگی به د جهان کشورۍ سره ډیره پیچلې شي، د نړۍ په هره برخه کې تماسونه به د ژبو پر اساس ختم شي. پیسې هم یو لوی مشکل دی چې باید د کوم هیواد پیسې باید ومنل شي. د ځمکې پر مخ به د هرې سیمې خلک د ازادۍ اخیستلو لپاره لاس په کار شي، چې د دې سره به ستر تاوانونه رامنځته شي او ځمکه به په یو جهنم تبدیله شي. ښه وخت، ښې شېبې، د خدای په امان.